اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخښونکي پاک رب په نامه نن بیا غواړم چې په پکسلاب کې د 15 درس په تعقیب 10 درس پیل کړم. راځم په پکسلاب باندې کلیک کوم. نن په پکسلاب کې څنګه کولی شو چې پکسلاب کې یو لوګو جوړ کړو. هغه راځم چې پر اول هغه د بیک ګراوند برابر کړم. تو سکویر باندې کلیک کوم. هغه نو سره راځم د کلر کلیک کوم. دغه لپاره یا بیک ګراوند تر کلر لرم. هغه نو سره بیا کلیک کوم. بیا راځم اگزیگان کې شیفت راځم. شیفت مې اوس مربع دا چې کوم زه دایروي لوګو جوړوم دغه په دې شکل سره د لوګو برابر کړو. سره راځم لاندې فیل کلر چې دا وتا بلیک کوم تور شي او بل چې غدای دا سټروک وایټ دی کنه دغه لاینونو کلر ته سپین کوم. زه کله سپین کړم کنه وسه دا لاینونه چې دی وایټ څه ته کوم. په دې مثال زه د په لوګو کې به دغه خارجي لاینونه 16 تر 15 پورې نسای دا خارجي لاینونه به 16 په شاوخوا کې تنځي. دا لاین مې ته ونیو. دا لوګو چې دا دایره لګه ازلوم چې لګه پراخه شي. هغه نو سره زم دا دایره په عمودي ډول سره په سنټر کې برابروم په افقي ډول سره. هغه نو سره بیا راځم دغه لپاره د دایره په وزم داس کې کلیک کوم او بیا راځم دا ارو باندې کلیک کوم. دغه لپاره دا غره خلم یو انتخاب پر د مثال همدا دا ساره همدې شکل ته بلوم. اینو سره راځم د لاندې د باندې سره همدا شکل ته برابروم. اوس بیا راځم دغه لپاره تاسو مو ویلي وو چې ګریډ دغه بهترین شاید چې تاسو خپل عملي ونه کنه دا ګریډ څنګه کار کوي چې تاسو ته یو درس پکې درلو. اوس راځم په دغه ارو باندې کلیک کوم. اوس دا ارو چې دا لګه اندازه وته زیاتوم. په مثال دا یو 500% په اندازه سایز وکړو. اوس راځم په دغه نقطو کې دا ارونه سم دا شای دا شای نسم دا ځکه کې دا یو علامه ته آن کوم چې ترڅو دا ګریډونه فعال شي کنه چې ما ته پته ولګي ګریډ آن شول. اوس راځم دا په دې شکل سره خارجو دا لاندې پر نام دې شکل سره. اوس بیا راځم یو بل ورته جوړوم دغه د ارو بلا ته جوړوم چې دوی شي کنه لاندې باندې راشي. دا وکړم دې نه کاپي خپلم کاپي مو واغسته زه سنټر کې برابروم. به دې ارو باندې کلیک کوم. بیا دا شکل ته برابروم. دا زم د شکل سره د لاندې زم د شکل سره برابر شو. بیا کې کوم. اوس بیا راځم دغه لپاره سټروک کوم. دا آرام سره دی روښانه دی. نه 15 په اندازه برابروم. په همدې شکل سره همدې تاسې رنګ ورکوم. سټروک کوم د 15 په اندازه همدا اینه اوس همدا لاین دی پر سټروک کوم د 15 په اندازه. بس نو وروسته بیا راځم بیا د احتکار باندې کلیک کوم. دغه نه پرې وځم. بیا راځم احتکار ته بیا شیفت دویم شیفت آن کوم. دا شی بیا دایره کوم. دغه شیفت ته وراوړم. بیا د بیک ګراوند بلیک کلر کوم او د لاینونو آوټلاین کوم کلر چې دا وایټ کوم. بیا راځم دا سټروک اندازه ورته زیاتوم. دغه اندازه شل په نظر کې نسم نو دا بیا همدلته سټروک کوم. همدارنګه انتخابوم. راځم دا سټروک د 15 په اندازه برابر شول. هغې نه وروسته
دا دا لاینونه چې کوم دي همدا د طریقه ورسره کوم که نه راځم دغه دپاره د داخلي کلر چې دی دا بلیک کوم د آوټلاین کلر چې دی دا ورته وایټ کوم اوس زه د سټروک ویډز ورته زیاتوم چې د 15 په اندازه شي د دویم په همدې ترتیب دویم ته راځم د هغه فیل کلر چې دی دا ورته بلیک کوم او د آوټلاین کلر چې دی دا ورته وایټ کوم اوس زه راځم دا هم 15 کوم هغه نه وروسته بیا راځم ټیکس سره خلم ټیکس مثال که کورس دپاره جوړوي که کمپنۍ دپاره جوړوي مثال چې هر څه دپاره جوړوي اول به خپل نوم ورته ولیکئ زه خپل نوم ورته لیکم مثال د خبرې یور نیم بیا به دا سنټر برابر کړئ راشئ همدلته به ورته ودرېږئ اوس به چېرته راشئ دا به کاور کول به د هغې اندازه لږه زیاته کړئ ټیکس به راوړئ ټیکس کې به لږه ټي او سایز ته سایز اندازه به لږ په تزیده کړئ بیا به دا لږ بولډ کړئ چې لږ ښایسته وبرېښي بیا نه وروسته به دا سټروک کمانډ آن کړئ بیا به دا شی کوئ او د سټروک اندازه به ته 15 په اندازه کړئ اوس هغې نه بعد راشئ دغه لیکنه به زاویه برابره کوي ولې چې زه دغه وارو به کې دغه لیکنه برابروم را به شئ روټیټ به کې روټیټ ته به راشئ یوه زاویه به دا روټیټ کړئ چې تر څو منفي 15 د زاویه هم برابر کړه اوس لږ د لیکنه چې دو د دې اندازه کموم اتیا شو اوس راځم اوس د لاندې راځم اوس کاور کوم که نه همدارم سراش لږه اندازه نه راته کوم لیکنه سایز زیات دی اویا په اویا د شي زه راشم دا لیکنه لږه راوړم تر څو چې د برابره شي د هغې نه وروسته راځم همدې لیکنې نه کاپي اخلم راځم دې قلم کلیک کوم بیا راځم دا کاپي کوم بیا همدلته د لیکنه مې چې کاپي کړه او دا لیکنه دا لیکنه کې بیا برابروم بیا سیده کوم یې زه راځم دا لیکنه چې د بیا د بل طرف ته روټیټ کوم مثبت 45 درجې طرف ته روټیټ کوم بیا وروسته دا 45 درجې برابره کړه اوس دا ځای کوم کور کوم کږوم مقصد بینډ شي دا نمونه بیا راځم داسې لاندې راځم لږه نه را بینډ کوم دا شکل سره اوس راځم ادیاس کې یا کورس نیم مثال کې کورس نوی مثال اوس کې کورس نیم شولو دې اندازه لږه کموم همدې ډول سره بیا راځم همدا لیکنه چې د نه بیا کاپي اخلم او کاپي کوم یې همدلته یې راوړم مثال کریټ ډیټ پر دې مثال طریقه لږه اندازه کموم
د څلورمه روپه کې ورته لیکم او دا لیکنه بیا سیده کوم دا شی ورسره ځم همدغه لیکنه کول چې کوم لیکنه کوم لوکیشن لیکم لوکیشن کوم ځای کې مثال موقعیت لري لوکیشن دا لوکیشن دا چې کوم دا کور کوم 1500 درجه په اندازه مې دا لږه ده د لیکنې دا اندازه زیاتوم لږ برابروم هغه نه وروسته بیا راځم د اکسګان ته راځم د سټیکر نه یو شی ورته راخلم په دې مثال دا سټار مې راواخیستو سټار اندازه ورته کموم بله خبره دا ده چې تاسو راشئ په دې لیاوټ نه کلیک وکړئ دا کوم ټول لوګو چې دی دا تاسو کلف کړئ مکمل په خاطر د دې چې کوم مشکلات درته جوړ نه کړي ټول کلف کړئ راشئ دې ته به چکونه ولګوئ هغه نه بعد به مرچ کړئ اوکې کوئ چک ورته ولګوئ نه بعد به اوس دا کلف شول هر طرف چې وي دا مثال دا کلف ته نه ورته راځم سټار دلته راوړم دغه ګریډونو خپله هغه وینئ که نه اکثر ویني دا په عمودي ډول په سنټر برابر شو په پکې هم برابر شولو دا پیدا و اوس هغه لوګو چې دی دا بیک د ګراوند شاته ورم تر څو چې موږ سټار څرګند شي سټار څرګند کړو سټار همدې ځای کې برابروم دې لپاره سپین وایټ کلر ورکوم تر څو چې خوب وي اکسګان کلیک کوم بیا راځم کالر ته کلر آن کوم دې ته وایټ کلر ورکوم بیا راځم سټروک آن کوم سټروک مې آن کړو بیا همدغه شی سره لږ د سټار برابروم په همدې ترتیب د نورو سرورو طرف کې کولی شئ دا ریکارډ لږ بندوم په همدې طریقې سره به دا ګریډونه اوس ختم کړئ اوس به راشئ د دغې منځ کې به کوم شی لیکئ که نه یا نه لیکئ پر دې مثال په دغه سنټر کې شارټکټ ورته لیکئ بیا ګریډونه آن کوم ګریډونه ورڅخه لرې کوم اوس راځم د کوم بیکګراوند دی زما کوم بیکګراوند دا ټو سکویر ته راځم دې اپشن کې دا ټرانسپیرنټ باندې کلیک کوم دا بیکګراوند به ختم شي زه راځم همدا لوګو زه سیو کوم دغه لپاره زه راځم دغه بټن کلیک کوم سیو از ایمیج باندې کلیک کوم دا خو دا تیر درسه کې مې درته ویل دی کنه چې تاسو کوالټي خام نه انتخابوي کنه تر څو زه راځم مثال زه های کوالټي کې سیو کوم سیو ټو ګیلري نو دا لوګو په ګیلري څه شوی همدا وا په پکسل اپ کې د لوګو د جوړېدلو طریقه همدا شان د بس ولسم درس دی څنګه کولی شو چې یو بینر جوړ کړو هم یوټیوب ته فیسبوک ته انسټاګرام ته یا همدا ډول سره د نورو خوشحالیو دپاره یا چېرته پوسټر جوړوي که نه هم ته کولی شئ